دغه پروژې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه 9.15 بلیونو ډالرو د مرستې یوه برخه ده چې امریکا پاکستان په دې باندې قانع کړي چې دوی نه یوازې په پاکستان کې د القاعده او طالبانو ځپلو ته خپله پاملرنه اړولې بلکې د ملکي وګړو د ژوند د سطحې ښه کولو ته هم پاملرنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وایي زموږ اړیکې د پاکستان سره یوازې د امنیت په بنسټ نه دي ولاړې بلکې د اقتصاد، سیاست، روزنې، کلتور او تاریخي مناسباتو باندې ټینګې دي. خو موږ له ډېر وخت راهیسې تر زیات فشار لاندې یو چې موږ د پاکستان په هکله هیڅ نه دي کړي. خو د دې ټولو خبرو پر خلاف موږ ډېره هڅه کوو چې دا ټولو ته تغیر ورکړو او هغه شی چې موږ غواړو ترلاسه کړو. امریکا غواړي چې په دې کار سره په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات کم کړي او پاکستان له واشنگټن سره د افغانستان په جګړه کې مرسته وکړي. کلینټن وویل امریکا غواړي په پاکستان کې 2 د اوبو بندونه جوړ کړي چې دا پروژې به د افغانستان پولې ته څیرمه له 300,000 نه زیاتو خلکو ته د برېښنا اسانتیاوې برابرې کاندي. همدارنګه امریکا به د پاکستان په مرکز او جنوب کې 3 روغتیايي مرکزونه او د پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي. په هغه غونډه کې چې د مارچ په میاشت کې په واشنگټن کې جوړه شوه موږ پریکړه وکړه چې 14 کاري ډلې جوړې کړو ترڅو په مهمو مسایلو لکه د پاکستان د اقتصاد، د سوداګرۍ وده، د پاکستان د خلکو لپاره د انرژي د منابعو تغذیه کول او د روغتیايي او ځینو نورو چارو ښه والی شامل وو کار وکړي. د دغه او ځینو نورو پروژو لګښت چې هدف یې د پاکستان د اقتصاد وده او پرمختګ دی 500 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. د دې نویو پروژو اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې امریکا په بریالیتوب سره پاکستان او افغانستان دې ته تشویق کړل چې له کلونو خبرو اترو وروسته د سوداګرۍ په برخه کې یو خورا مهم تړون لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا زموږ ترمنځ په متقابلو اړیکو کې یوه بدلیدونکې مرحله ده. پاکستان او د امریکا متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې دا همکاري او مشارکت په یوه جامع، پایداره او قوي رابطه باندې تبدیل کړي. زیاتره څېړونکي په دې باور لري چې پاکستان غواړي چې افغان طالب یاغیان وځپي ځکه چې له هغوی سره تاریخي اړیکې لري او ښایي د افغانستان څخه د نړیوالو قواو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې له دوی څخه بیا ګټه واخلي. میرمن کلینټن جنوبي اسیا ته د خپل څو ورځني سفر په لړ کې پرون د یکشنبې په ورځ د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېده او ټاکل شوې ده چې سبا سه شنبې د کابل په نړیوال کنفرانس کې د ګډون په موخه افغانستان ته هم ولاړه شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.